دی عاملانو ته زه یو درخواست کوم ابل ورځ په دې خیشکو کې د اټک یو عامل وګڼه نو هغه سره داسې چل شوی دی چې هغه چاراوسته د خیشکو ته او یو هغه سره په هغه دفتر کې وي هغه به چونکې د څوک چې بس وزیدلی د هغه مریضانو علاج به هم کو وی هلته راوسته د خیشکو ته وی د خیشکو کې چې ونه دغه دی کې خلکو پولیسو ته اطلاع وکړه چې یاره یو الک دی او یو جینۍ ده دلته چاويشتي دي او پراته دي هغه چې کله بیا وی پولیسو هغه د راغله تفتیشي شروع کو نو هغه جینۍ چې وی هغه سره خصم نو او هغه الک جیبونه بیبونه چې لټول نو هغه الک سره مسنو نو سره موبایل سره بس اخره کې چې جیبي ولا کتانو یو کارت پکې راوته نو په هغه کارت چې کم دی نو په هغه باندې داغه نوم لیکلو چې یاره دغه شان عامل له د سوځیدل چې کم سو کو سوځي دغه علاج هم کوي او د اٹک پته په لیکلې و نو کله چې هغه کومه پته لیکلې و باغې باندې معلومات او شو نو بیا د هغه رو سجاد نوم غالبا هغه سره رابطه وشو چې کله راغی وی کتل وی چیرې دا زما رور دی نو دا سکارې کو یره دی عاملو جادو مادو او دا دمونه دا سيزونه به هم کوله مریضانو لبتل یو خوابل خو او دا کوم وسره زنانه چې د اجینه وی دا څوک د وی دا وسره نرس په کلینیک کې نو کله چې به دې مریض لته نو دا به مو سره تلا نو هغه بیا د اٹک نه چر د بوتلی پیشا ورتا په دې باندې بوتلی چې هلته یو مریض دی نو هغه د مریض په باندې بوتلی دی نو بیا دلته خیش کو ته چراوستی نو دلته کې دوانه وشتي دي نو دا هغه الک چې کوم عامل نو دا هغه نه موبایل هم اورل دي نو زمون دا څومره علما کرام رونه شي دي او دی عاملان دي نو په دې سيزونو کې تاسو هم لګ احتیاط کوئ نو بیا کله چې داغه د موبایل خو هغه کسانو ته اورو چاچی وشتو نو بیا داغه د موبایل ټوله ډیټا روخ کې داغه نمبر نو پاره کې کتل دي چې د په اخره کې 4 ډیر رنگونه کړی دي نو چې هغه او کتل نو هغه د ماماز ویو د ته ډیر زیات رنگونه کړیو او رابطه وسره شوی بس هغه پولیسو ډایرک اونی وو او کله چې په خپل کسټډي کې واغشت او تفتیشي ته شروع کو او بیا ریماند ورکنو هغه وته وی چې آو دادا سکار چې مونږ کرا زمونږه یو د ترور لور اوسېدا او هغه چې کمدانو چونکه والدین وفات شي نو مونږ کرا به اوسېدا د ماما کورو او دا کم عامل چې کم دینو نو دا هغه د ترور زوی دی او زمام چې دی نو د ترور زوی دی او زه د ماما زوی ما وی دا به مونږ کړه دلته کې اوسېدنو د یو پیر د هغې سلاس ماسو یا څه چلو سوځېدلی و د هغه جینۍ نو دې به علاج لتله راتله نو د هغې نه د دې په خپل منځ کې تعلق جوړ شو نو بیا د عامل هغه جینۍ سره کوېدنه وکړه نو چې کوېدنه وکړه نو غالبا دا د دقې وجې نه بیا دا دغه سبب جوړ شوی دی هغه خو به هر حال هغه دا ویلي چې یاره دی به زنانو له کور ته تراته او زنانو سره به ډېر کولو غپ لګو هغې سره به تعلقات جوړول د دم درود په باندې او چاته به وی چې دا سم سوځېدلی به نو د هغې د جسم مختلف حصې به کتې را کتې او هغه به دمولې را دمولې د دې د وجې نه به د زنانو سره غلط تعلقات جوړېدل او وی چې زما د ترور دی لور سره هم د چونکې دغه شان تعلقات نو هغه خو خیر به هر حال کوېدل شوي وی چې کوېدل شوي و خو نکاح خو نه وه شوې او دوی به خپل منځ کې ملاوېدل د دې ماله به ډېره زیاته سخته غوسه راتله نو هغه بیا ورته پلین جوړ کړی دی چاله پیسې ورکړي دي او هغې بیا په دې خیشکو کې ویشتې دی نو زمونږ عاملان رونه چې څومره دي هغې له احتیاط پکار دی په دې سیس کې چې هر ځای ته مریضانو له تګ نی پکار خدای نه خاصه تاسو ته او بل دا چې صحیح کار کوئ غلط کار هرگز مه کوئ چې سبا هغه ستاسو د مرګ سبب جوړ شي هغه ستاسو د بې عزتۍ سبب جوړ شي نو دا زمونږ علما چې څومره دي او هغه عملیات کوي یا عاملان دي نو هغې له د دې سیز احتیاط ډېر زیات پکار دی